سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو ته د افغانستان د انټرنیټ په بیو باندې خبرې کوم. البته دا باید وایم چې زه په افغانستان کې د نوري فایبر د اف ټي ډي ایچ د برخې جنرال منیجر وم چې اوس په سیدني کې د ناین نیوز خبري تلویزیون سره د ټکنالوژي څېړونکي په حیث باندې کار کوم. نن دغه ټول معلومات تاسو ته وایم چې په کوم اساس باندې د افغانستان د انټرنیټ بیې چې دي لوړې دي، آیا دا په واقعیت سره هم لوړې دي که نه برابر بیې دي. موږ ولې د خپل بیې همیشه د پاکستان سره پرتله کوو یا موږ خپل بیې ولې د ایران سره پرتله کوو. نن دغه ټولې خبرې په دغه درس کې تاسو ته وړاندې کوم او ستاسو قناعت به 100% زه ترلاسه کوم. انشاءالله چې دغه موضوع چې ده زما د مسلک سره تړلې موضوع ده او په دې برخه کې د راجستان تحقیقاتي مرکز راسره مرسته کړې ده. دا ټول موضوعات زه خپله تاسو ته وړاندې کوم او ځکه چې د افغانستان په حالاتو هم خبر یم او په افغان ټیلیکام کې د جنرال منیجر تر پوزیشنه مې کار هم کړی دی او د افغان ټیلیکام ټول حالات راته معلوم دي. نن تاسو ته ټوله بیانوم. د افغانستان ټول مخابراتي سکتور پر حالاتو باندې هم تاسو ته روشنایي اچوم. زه درس ته تر اضافي خبرې تیرې شو. په مخابراتي سکتور کې یو تر ټولو مهمه برخه چې ده هغه نفوس خبره ده. چې کوم هیواد کې نفوس ډیر اوسي په هغه کې مخابراتي کمپنیان خپل پانګونې هم ډیر کوي او په هغه کې قیمتونه هم کمیږي او چې کوم ملک کې بیا نفوس کم اوسي دا قیمتونه یو څه لوړ پریوځي. نن دا موضوع مکمل تاسو ته حوال سپینه کوم چې دا موضوع څه ده. په پاکستان کې پر هر کیلومتر باندې 312 کسان ژوند کوي، مګر په افغانستان کې پر هر کیلومتر باندې 4 کسان ژوند کوي. دا موضوع تاسو لپاره مهمه ده چې دا په ذهن کې وساتئ چې نور د ترڅو نور برخې کې دا استعمالیږي. اوس راځو په دې باندې زه تاسو ته وایم چې موږ یو مخابراتي هنټن چې پلانوو دا باید وایم چې زه هلته د پلان په مدیریت کې مې هم کار کړی دی چې کله هم یو هنټن پلانوو هغه په کوم اساس باندې کوو. د مثال په ډول باندې دلته یو هنټن چې ووالسو بیا په دې برخه ځای کې دوم هنټن ولګوو، په دې ځای کې دریم هنټن، په دې ځای کې څلورم هنټن، په دې ځای کې پنځم هنټن، په دې ځای کې شپږم، بیا د دې دلته بیا اول هنټن بیا داسې ځو دوم بیا هلته تکرارو، دلته بیا څلورم انتقالو ترڅو د فریکانسونو سره ټکر ونه کړي. دا دې ته د جی اس ام کلسټر وایي. د هنټنونو ډیزاین چې دی ټوله د جی اس ام په کلسټر باندې ډیزاینېږي. اوس موږ یو هنټن سره کوم سروې کوو. یو هنټن په دغه نقطې کې چې مثلا هنټن دی، موږ دغه نقطې سره حدودا د جی اس ام دپاره 15 کیلومتره هنټن شوهانسو. 15 کیلومتره د هنټن یو برخه شوهانسو او مثلا 15 کیلومتره خپل دا بغل کوریه، 15 کیلومتره دا او 15 کیلومتر دا، یعنی دا 15 کیلومتر د دایرې قطر دی. که تاسو بیا ټوله دایره دا څه کوي غواړئ چې پیدا کړي هغه تاسو معلومیږي چې موږ د دې فرمول څخه کار اخلو چې پای آر مربع د دې فرمول څخه موږ کار اخلو او د ټوله دایرې قطر معلوموي او په هغه اساس باندې بیا خپل د پلان سره مخ ته ځو. دا د جی اس ام پلان دی چې جی اس ام دپاره موږ په 15 کیلومتر د مثال په ډول باندې 15 کیلومتر سایه دا هنټن کور کوي او 15 کیلومتر سایه به دا هنټن کور کوي. د دوی دوه هنټنو په منځ کې 10 کیلومتر کېږي. دا د جی اس ام دپاره دی، د 2G دپاره، د خبرو دپاره. اوس د 3G کې چې دی، په 3G کې دا موضوع راغلی ده د هر هنټن فاصله 4 کیلومتر ته وه، مګر په 4G کې اوس موږ 2 کیلومتره، یعنی یو 2 کیلومتر دا هنټن، 2 کیلومتر د هغه هنټن، په عموم کې دغه فاصله چې ده دا 4 کیلومتر ده. موږ اوس د یو هنټن سروې کوو. موږ د جی اس ام سروې اوس کوو، یعنی یو هنټن چې نیسو د 15 کیلومتر دپاره دا د جی اس ام هنټن په حساب باندې سنو چې کله هم بیا شوها کمیږي، هنټنونه هم ډیریږي، مصرف هم ډیریږي. خو موږ د جی اس ام پر اساس باندې دغه ټول پلان نن تاسو ته زه کاروم. چې کله هم د مثلا د داسې مساحت د دایرې ته وغواړئ پیدا یې کړي، بیا پای آر مربع په دې شکل باندې تاسو پیدا کوئ. اوس د قطر د دایرې چې دی 15 کیلومتره دی.
اوس که زه وغواړم چې ټوله د مساحت پیدا کوم، مساحت د دې چې دی حدودا دغه یو هنټن چې دی 8.450 کیلومتره مربع دا سایه چې ده کاور کوي یو هنټن. صحیح شو. اوس دا 8.450 چې دی دا اوس په دې ماشین صاحب کې زه تاسو ته ضربوم. 8.450 ضرب ده په پاکستان کې 312 نفر پر هر کیلومتر باندې ژوند کولو دا مساوي سو په 42500. دا تاسو په ذهن کې وساتئ 42500 سو. اوس 42500 موږ د یو هنټن د پاره چې استعمال پیسې مصرفو یا د هر هنټن د پاره چې مصرف راځي 3 لک روپۍ مصرف راځي په میاشت کې. دا هغه مصرف دی چې زه کله په افغان ټیلیکام کې وم، موږ د یو سلام هنټن دپاره 3 لک روپۍ په نظر کې نیولی وی چې په هغه کې په ساعت کې 4 لیټره تیل دا مصرفوي، د 24 ساعت کې بیا ضرب که په هفته کې ضرب که په هفته کې بیا په منټلی یعنې په میاشت کې دا په بسته میاشت کې د تیلو مصرف 2 کارګران چې وو پکښې کې امپلایي پکښې کې نیسو. بیا د دې مینټننس دپاره د یو هنټن مینټننس چې پکښې کې کوم ځای کې مشکل پیدا کېږي دا برته جوړول یا بیټري خرابېږي یا دغه ټوله چې دی 3 لکه افغانۍ پر هر میاشت کې په یو هنټن موږ مصرفولی. دا یعنی په هم دی په ټول افغانستان کې دا قیمت د هر د پلان مدیر په دې باندې خبر دی. اوس راځو دا ستاسو په ذهن کې اوسي چې 42500 اوس 8.450 ضرب ده 4 شپېته. صحیح شو. دا چې په افغانستان کې بیا په کیلومتر کې ژوند کوي دا سوه 50,014 نفره. صحیح شو. اوس په بل مرحله کې زه څه کوم؟ زه راځم هغه 3 لکه چې دي 3 لکه روپۍ اوس دا تقسیم پر دا څه کوم 42500 باندې دا تقسیموم چې دا د پاکستان یعنی یو هنټن دپاره پاکستان کې یو هنټن په یو هنټن باندې 42000 نفر د یو هنټن څخه استفاده کوي. دا په عموم کې موږ په اوسط ډول باندې دا نیولي دي. اوس یعنی د یو هنټن باندې په یو مشتری باندې 2 روپۍ راځي 12 روپۍ راځي 12 افغانۍ ما حساب ځکه چې 3 لک افغانۍ دی 12 افغانۍ دلته په نظر کې ونیول. دا اوس په افغانستان په نفوس باندې زه تقسیموم 3 لکه افغانۍ تقسیم پر 50,014 نفرو دا 80 روپۍ سوه. یعنی په پاکستان کې 12 روپۍ وه د افغانستان کې 80 روپۍ. دا دومره تفاوت دی چې کله هم یو انټن باندې مصرف راځي همدومره مصرف راځي. بلکې دا مصرف هم باید تاسو ته ووایم چې په افغانستان کې 24 ساعته ماشینان چالان دي 24 ساعته ماشینان چالان دي چې دا په ساعت باندې یو هاور باندې 4 لیټره تیل خوري. یعنی هر لیټر تیل حدودا په 80 افغانۍ دوی په کلنۍ ډول باندې قرارداد کوي. غټ کمپنیانې که څه نور په 80 روپۍ دي دوی په 80 ما په 80 بیخي درته نیولي که څه اوس عادي په 80 او په 90 روپۍ دی یو لیټر تیل دا په 80 روپۍ. نو ته داسې چې زر کې دا ډېر مصرف د تیلو دی. او په پاکستان کې داسې دي دولتي تیل برق ورته ورکوي. پاکستان خپل ټوله کارخانې او کمپنیانو ته برق ورکوي او اوس که برق نه لري اوس په دا خاطر باندې هغه ماشینان هم په د تیلو په حساب ونیوله. نو دا فرق دا دی چې حواله خو د نفوس په حساب باندې په جنراتورونو په هر هنټن باندې مصرف په حساب پر افغانستان باندې پر هر هنټن 80 روپۍ مصرف راځي پر هر مشترک باندې او په پاکستان کې 12 روپۍ. دا یو موضوع شوه. دا شوه د انټنو موضوع چې د انټنو پلان شو. دا شو د یو انټن مصرف.
اوس راځم پر انټرنیټ باندې چې موږ د خارج څخه انټرنیټ رانیسو، پاکستان هم د بهر ملکو څخه رانیسي، ولې د پاکستان انټرنیټ هر ځان بلېږي، پر موږ باندې ګران بلېږي. یو حاصل خو د انټنونو مصرف دی چې پر کمپنیانو باندې راځي. دا تاسو را خپل ځان سره حساب ونیسئ. بل حساب باندې زه راځم د پاکستان انټرنیټ باندې. موږ په ټول افغانستان کې 200 جی بي انټرنیټ لرو، 200 گیگا بیټه انټرنیټ لرو، 200 گیگا بیټه. او پاکستان په دغه تیر میاشت کې یو راپور د پی ټی آی څخه ان پاکستان ټیلیکامونیکیشن اتارټي دا اعلان کړی ده چې په تیر کال کې د اپریل میاشتې کې د دوی پیک راغلی دی 4.8 تیرابیټه انټرنیټ ته راغلی دی، 4.8 تیرابیټه. نو دوی خامخا 15 تیرابیټه خو انټرنیټ به لري. زه به د یو سپین ځای پیدا کوم دغه څه، یعنی پاکستان خامخا 15 تیرابیټ لري چې دوی 4.8 تیرابیټ ته رسیدلي. موږ په ټول افغانستان کې وویل 200 جی بي انټرنیټ لرو، گیگا بیټ انټرنیټ لرو. پاکستان چې دی 15,000 گیگا بیټه بیټه انټرنیټ سرعت لري. اوس موږ چې یو دغه 200 گیگا بیټ لپاره هم جنریټر چلان دی، په هماغه یو کیفیت، په هماغه یو اندازه انټرنیټ برق مصرف، په یو اندازه پرسونل موږ 200 گیگا پروسس کوو، مګر پاکستان چې دی د هماغه برق څخه، د هماغه پرسونل څخه 15,000 گیگا بیټه انټرنیټ پروسس کوي. او د انټرنیټ پروسس چې دی دا اوس په اوسنی حالت کې په ډي ډبلیو ډي ام باندې کیږي. ډي ډبلیو ډي ام یو ټیکنالوژي ده د انټرنیټ د پروسس کولو لپاره، چې دغه زه تاسو ته د شکل هم تاسو ته ښیم. دا د ډي ډبلیو ډي ام شکل دی دغه، او دا د ډي ډبلیو ډي ام یو سرکټ دی. دا همدغه یو سرکټ زه تاسو ته دلته وښیم. همدا یو سرکټ چې دی موږ په افغانستان کې مثلا په دغه یو ډي ډبلیو ډي ام باندې چې خامخا چې یو جنریټر بلا هم پکار نه دی، دا دومره د یو جنریټر برق هم نه غواړي. موږ دغه جنریټر د یو ماشین دپاره هم دغه جنریټر چلن دی، مګر پاکستان د دې څخه 15 تیرابیټ انټرنیټ استفاده کوي، موږ 200 جی بي استفاده کوو. دلته وګوره دغه یو ډي ډبلیو ډي ام چې دی د 6.4 تیرابیټه اندازه باندې د انټرنیټ پروسس کوي. یعنی دغه یو ډي ډبلیو ډي ام چې موږ پاکستان لري، همدغه شی موږ هم په افغانستان کې لرو. مصرف یو مصرف، برق یو مصرف، پرسونل یو مصرف، مګر پاکستان چې دی 15,000 جی بي پروسس کوي او موږ 200 جی بي پروسس کوو. اوس دا چې ستونزه دا ده چې ولې موږ 15,000 نشو پروسس کولی، د 15,000 پروسس لپاره موږ پیسې نه لرو، موږ د ظرفیت نه لرو چې هغه استعمال کو. د مثال په ډول باندې یو گیگا بیټ انټرنیټ چې دی، یو گیگا بیټ انټرنیټ چې دی په $8,000 په $14,000 پر موږ باندې بریږي. دا په $14,000 په موږ باندې بریږي، تر څو چې دا به افغانستان ته رسیږي او د پاکستان او د نورو هیوادو ملکو مالیات هم پر موږ باندې بریږي. دا راځي $28 ته، یعنی $28,000 ته رسیږي د دې انټرنیټ بیه. او که موږ دا اوس په موږ که دا په تیرابیټ باندې واخلو، تیرابیټ باندې دا حدوداً تاسو وګورئ چې 1000 گیگا بیټه چې دی، 1000 گیگا بیټه چې دی هغه یو تیرابیټ کېږي. موږ که یو تیرابیټ واخلو ته دغه بیخي تاسو اوس په یو جی بي موږ په $14,000 اخلو، دا بیخي په $10,000 ته حساب کړه. یعنی $10,000 هم که ته حساب کړې، ته دا په زر کې ضرب ته د کال $1,000,000 باید موږ فقط د انټرنیټ دپاره ورکړو. موږ انټرنیټ دپاره دومره ظرفیت نه لرو او دومره پیدا هم نه لرو. موږ دا ډېرې پیسې دي. او اوس به هغه بل موضوع باندې هم راځو چې مخابراتي شرکتونه د ورځې د خوا څومره کار کوي. دا پر موږ باندې ډېرې د دې پیسې موږ نشو ورکولی. زیاتره خلک هم دا وایي چې ولې ماشینري ته مثلا ماشینري د یو تیرابیټ لرم ولې 200 تیرابیټ مصرفوي، خو دا دی چې تیرابیټ په اندازه باندې که زه ایران شم خو پیسې ډېر غواړي. او اوس که ما د پاکستان په اندازه نفوس ته راوستي دی، پاکستان کې وګوره
183 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري او په افغانستان کې 2 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري. یعنې موږ د انټرنیټ استعمالونکي 2 میلیونه دي، د پاکستان له 183 میلیونه دي. دا ډېر غټ فرق دی. نو که موږ وایم په هماغه سیستم په هماغه مصرف په ټوله پاکستان پکښې کې 15,000 جی بي تېري او موږ پکښې کې 200 جی بي تېرو، خو دا فرق هم تر پکښې کې حساب کوي. دا خو بله موضوع شوه. په دریم قدم کې زیاتره کسان چې وایي چې په پاکستان کې مالیات په پاکستاني روپۍ باندې دي. د مثال په ډول باندې هر کمپنۍ په افغانستان کې 0% مالیه ورکوي. دا 0% مالیه چې ورکوي دا افغاني ورکوي او هغه چې د پاکستاني روپۍ ورکوي PKR دوی پاکستاني روپۍ ورکوي او دا کمپنۍ چې د افغاني پیسې ورکوي. تاسو ولې د پاکستاني پکیج اخلي د افغاني سره پرتله کوي؟ ولې د استرالیا د ډالر په پکیج نه اخلي چې زه ودودم دلته 10 جی بي انټرنیټ په $10 باندې اخلم، 10 جی بي انټرنیټ په $10 باندې اخلم. او په $10 یې ماته نه راکړي. 10 جی بي ته په $100 هم ته په استرالیا کې نشي پیدا کولی. یعنې $100 ته باید ورکړي تر څو 10 جی بي انټرنیټ ته درکړي. دا ولې هغه بیا دله مقایسه کوي؟ ځکه چې دلته په ډالرو باندې مالیات اخیستل کېږي. د مالیاتو خبره باید تاسو په نظر کې ونیسئ. په کوم ملک چې ته ژوند کوې په هغه اندازه باندې چې مالیات اخیستل کېږي بیا ته په هغه اندازه باندې ستا دا څه فرق کوي. او اوس د افغاني په حساب باندې 1000 افغاني 4000 پاکستاني روپۍ کېږي. دې سره هم باید تاسو فکر وکړئ. راځم د کارګرانو معاش په حساب باندې. یو د مخابراتي شرکتونو معاشونه یادوم. ابتدایي معاش چې دی 8000 روپۍ څخه شروع کېږي، 8000 افغاني څخه شروع کېږي او دا معاشونه چې دي دا هم په افغاني باندې ورکول کېږي. او دلته هم چې د استرالیا کې هم چې د هر کمپنیانې په ډالر خپل معاش ورکوي، مګر په پاکستاني روپۍ خو نه ورکوي چې ته به هلته په پاکستاني روپۍ باندې معامله کوي. دا د 8000 روپۍ څخه شروع کېږي. بیا داسې کسان هم شته چې په مخابراتي شرکت کې په افغانستان کې ودوداً د میاشتې $10,000 اخلي. $10,000 په افغانستان کې داسې کسان شته. یعنې موږ هم افغان ټیلیکام ته داسې کسان رابللي وو د هندوستان څخه چې یو پلان یې په موږ ته جوړولو، یعنې د ورځې دخوا یې $10,000 چارجوله. د مخابراتي شرکتونو خو داسې په مفته نه چلیږي. او یو د دې سکیورټي دپاره دومره پیسې مصرفېږي د ستاسو امنیت دپاره. ته ګوره په پاکستان کې څومره امنیتي سیستمونه دي، دومره هره ورځ کې د څه کمپنیانې حقیږي او حقیږي. موږ چې په افغانستان کې په دومره د څه سره بیا هم موږ خپل د څه ساتلی دی، امنیتي سیستم ته ډېر ساتلی دی. که افغانستان غوندې یو هېواد باید د ورځې د خلاص وره حق شوی وای، مګر بیا هم دغه ځوانان دې ټینګ کړی دی، امنیتي سیستم یې ټینګ کړی دی. نو دلته دا معاشونه هم پر توس باندې اثر لري. دا هم په دې هم تاسو فکر وکړئ. په دریم قدم کې دا وایم چې اوس افغان ټیلیکام 10 MB انټرنیټ 10 MB میګابایټ پر سکند په 5800 افغاني باندې اعلان کړی دی. دا پکیج چې دی بهترین پکیج دی په افغانستان کې. او تاسو د پاکستان سره پرتله کوئ. ما ویلو د پاکستان له خو حواله کې تاسو بیا هم وایم په حواله کې نفوس یو، بل خبره د بحر سره نږدېوالی چې دی ټیکس نه ورکوي، د سبمرین کیبل څخه استفاده کوي. دا بل په پاکستان کې مثلا 3 مخابراتي شرکتونه دي. اولا مثلا ټیلنار یو CVC کمپنۍ ده، هغه غټه بودیجه لري او د سبمرین کیبل د ځان سبمرین کیبل په نړیواله سطح باندې لري. بل قدم کې زونګ کمپنۍ ده. زونګ کمپنۍ چې دا چینایي کمپنۍ ده، د چین څخه ورته انټرنیټ راځي. دا په ډېر اسانه باندې انټرنیټ لاسرسی پیدا کوي. بل یوفون کمپنۍ ده. یوفون کمپنۍ چې دا کمپنۍ خپله د اتصالات کمپنۍ یو برخه ده او عربان خپله په جهاني مارکیټ کې هم سټلایټ لري، هم فایبر نیټورک لري. اوس موږ چې انټرنیټ اخلو، پاکستان پر موږ باندې مالیه لګي، تاجکستان پر موږ مالیه لګي، دغه ټول هېوادونه پر موږ باندې مالیه لګي.
او پاکستان دغه ته مالیه نه ورکوي. مثلا زونګ چې دی خپل منابع ټول د چیني انټرنیټ څخه راپورې کوي او چین چې د هر لحاظه انټرنیټ په پریمانه لري، نفوس هم ډېر دی او پاکستان ته هم خرزان کمپنۍ هم د سپورټ کوي. دا د چینا ټیلیکام یو برخه ده. دا زونګ چې دی د فکر کوم د سویس یو کمپنۍ ده او یوفون چې د اتصالات کمپنۍ په جام دي. دا کمپنیان هم هلته ډېر معتبره کمپنیان دي، ډېر داسې لري. اوس په افغانستان کې مثلا افغان بیسیم چې دی هغه یو امریکایي کمپنۍ ده، مګر هغه امریکایي کمپنۍ هم په دومره لوړ استاندارد نه ده. هغه باندې هم لږ افغانان شریک دي او امریکایان هم شریک دي. امریکایي کمپنۍ شریکه ده. مثلا روشن چې دی دومره سرمایدار کمپنۍ نه ده. دا د کریم هغه خان د ګروپ ده، مګر دومره سرمایدار نه ده لکه زانکو، چینا ټیلیکام او اتصالات ده. او بیا همداسې چې راسي MTN او اتصالات په افغانستان کې اقتصادي کمپنیان دي، ډېرې پیسې لري، مګر دوی بیا لار نه لري، سبمرین کیبل ته لار نه لري چې مستقیم خپل په بحر کې دوی چې کوم فایبرونه لري د هغه سره وصل کړي. پاکستان ورباندې مالیه لګي او هغه په مالیه چې ډېر ملامتونکې ده. موږ اوس اوس خپل ډېر انټرنیټ چې دی موږ د تاجکستان د طریقې موږ د اروپایي هېوادو څخه رانیولی دی. موږ د پاکستان څخه نه سو اخیستلی. پاکستان په بار باندې موږ ته مشکلاتونه جوړ کړي دي. بعضې وخت ویب سایټونه پر موږ بلاک کوي، بعضې وخت د میلونو فلټرونه کوي، بعضې وخت کې هغه لاره په موږ باندې سکیور نه وه. نو په همدې خاطر باندې موږ د پاکستان څخه خپل لاره هم اړولې ده. دلته ډېرې ستونزې په موږ په مخ کې دي. یو بله موضوع چې باید تاسو ته شریک کوم هغه موضوع دا ده چې زیاتره کسان فکر کوي وایي هر کمپنۍ، هر مخابراتي کمپنۍ چې د ورځ د خوا $1,000,000 پیدا کوي. $1,000,000 نه پیدا کوي. اوس موږ 6 کمپنیانې لرو. هر کمپنۍ کې $1,00,000 مصرف پیدا کوي د ورځ د خوا $1,00,000 پیدا کوي. نو دا خو شوه $6,00,000. $6,00,000 چې شوه یعنی زموږ که د ورځ د خوا $6,00,000 یوازې په مخابراتي سکتور کې مصرف شوي، یعنی یو انسان $100 که ولري په جیب کې دی 10 خپل د هغه پیسو څخه دی په مخابراتي سکتور باندې مصرفوي. نو دا مطلب دا دی چې هغه متل دی ول زما د پلار په واده کې وددن یو دیګ خو ستره مرچ بار وه. نو ته فکر وکړه چې غوښې څومره وه او وریجې به څومره وه. نو اوس هم که موږ د ورځ د خوا چې $6,00,000 یوازې زموږ د مخابرات په سکتور کې تبادله سي، نو ته فکر وکړه چې څومره د افغانستان بودیجه به وي. د افغانستان بودیجه اوس $2.5 میلیارده ده. او که د ورځ د خوا موږ $6,00,000 یوازې د مخابرات تبادله وسي، بیا خو زموږ سکتور باید لا شي د زموږ په کلنۍ بودیجه باید $15 میلیارده ته ورسېږي. خو نسته دونه پیسې موږ نه لرو. او بل خبره هم دا وکړم چې یو مخابراتي شرکت حدوداً $200 میلیونه په افغانستان کې پانګونه کړې ده. که تاسو هم د مخابراتي کمپنیانو په ځای کې اوسئ، په افغانستان کې 200 میلیون افغانۍ تاسو سرمایه ګذاري کړې. دوی خو $200 میلیون کړي. که تاسو 200 میلیون افغانۍ سرمایه ګذاري وکړئ او دا د ورځې د خوا تاسو ته 1,00,000 افغانۍ پیدا سي، د دې 200 میلیون څخه تاسو خوشحاله یاست؟ نه یاست خوشحاله. دا که حتی په نورو ملکو کې په بانک کې په سود کې هم ورکړي د کمپنیانو دومره پیسې پیدا کوي، په افغانستان کې دومره نه پیدا کوي. همدغه ځای چې اوس MTN د خپل بار او بستۍ تړلی دی، وایي ځم درڅخه. اتصالات هغه پخوانی خوندې نشته، هغه پخوانی اعلانات او هغه پخوانی کشمکش اوس نشته. همداسې روشن، همداسې افغان بیسیم. نو زیاتره دوستان د شکایت نه کوي. همدغه سیستم چې موږ لرو د دې باید موږ تاسو باید خوشحاله اوسو. که دغه موږ څخه ولاړې بیا مجبور یو چې ولاړ شو د پاکستان او د ایران په کودو باندې بیا خبرې وکړو. او ستونزې هم تاسو ته مخکې وویل چې څه ستونزې په افغانستان کې شته. اوس راځو د قیمتو په هکله باندې معلومات تاسو ته زه درکوم چې په دنیا کې افغانستان په کوم کتار کې ولاړ دی. آیا ډېر دا نړیوال قیمتونه دي په ټوله دنیا کې. ارزان ترین انټرنیټ په اسرائیل کې دی، بیا پسې په ایټالیا کې دی، بیا پسې په فیجي هیواد کې دی، همداسې پاکستان چې دی په 6 مقام کې دی، او بیا پسې هندوستان دی. افغانستان چې دی دلته په افغانستان 92 راغلی دی، مګر دوی دلته پخوانی قیمت والا دی. دا $1 حدوداً دوی نوشته کړي 1 GB انټرنیټ $1.2، مګر اوس چې دی د افغانستان د انټرنیټ قیمت په 50 افغانۍ دی. 50 افغانۍ مثلا که زه په ډالر باندې، ډالر چې دی اوس په 80 باندې دی، دا $0.7 یعنی او $0.7. اوس که موږ راسو $0.7 افغانستان په نړۍ کې
دویم ملک ته راځي. دا نور هیوادونه وګوره، دا نور هیوادونه هم د اقتصاد لحاظ کوي دي او هم د داسې د لحاظ د نفوس له لحاظه. اوس نایجیریا چې د نفوس ډیر دی، کانګو چې د 100 میلیون نفوس لري، دا زیاتره هیوادونه چې دي د افغانستان څخه نفوس ډیر دی. او بل دا دی چې بهر ته لار لري، او یا دا دی چې دوی سی ډي انونه هم پیدا کړي دي. اوس راځم په بل برخه باندې زه خبرې کوم چې د پاکستان انټرنیټ لا ارزانه کړی دی. پاکستان چې د سی ډي ان تر لاسرسی لري، سی ډي ان یعنی کانټینټ ډیلیوري نیټورک چې دی، دا څه کوي؟ دا چې نړیوال ډیټا راځي دلته سرورونه جوړ کړي دي. نړیواله ډیټا چې کله هم په پاکستان ته راځي، چې یو ځل یو پاکستاني وکتل هماغه ویډیو دلته ثبت ده، نور ضرورت نشته چې په بل ځل د نور ملکو څخه حیران سي. دوی په بار بار د همدغه ویډیو د همدې سرور څخه دوی لیدلی سي. مګر موږ د سی ډي ان ته لاسرسی نه لرو. دوی د یوټیوب څخه په څه چل باندې سی ډي ان واخیستل؟ په 2011 کال کې که ستاسو په یاد وسي، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په نامه باندې یو فلم جوړ شو. پاکستان یوټیوب بند کړ چې موږ تاسو باید دا فلم ډیلیټ کړئ. مګر په حاصل کې پاکستان د هماغه د څخه د یوټیوب کمپنۍ څخه د سی ډي ان تقاضا درلودل. سی ډي ان اجازه چې ورکړه او برته یوټیوب ورته خلاص کړي. ورسته پر فیسبوک باندې هم د سی ډي ان غوښتنې وکړه، فیسبوک نه ورکوله. په 2013 کال کې زما فکر دی چې چارلی هابدو هغه کارتون چې رسم کړو، په هغه اساس یې فیسبوک هم بند کړو. فیسبوک چې بند کړو، فیسبوک څخه هم دغه تقاضا وکړه د اسلام په نامه باندې سی ډي ان ځینې واخیستلو. سی ډي ان چې واخیستلو، بیا په دې وخت کې ټیک ټاک سی ډي ان نه ورکولو. ټیک ټاک هم بند کړو. دا چې ټیک ټاک په پاکستان کې نفوس ډیرو، دوی مجبور سي سی ډي ان ورته ورکړو. اوس هم د ټیک ټاک څخه د سی ډي ان لري، هم د یوټیوب فیسبوک څخه لري، هم د یوټیوب څخه لري. دا څلور عمده د یو ویډیو پلیټفارمونه دي، او عمده انټرنیټ هم چې دی پر ویډیو باندې مصرفیږي. نور پر هکس او پر ټیکسټ باندې دومره انټرنیټ نه مصرفیږي. او زموږ اصلي ستونزه هم چې د ویډیو سره ده. ویډیو ډیر انټرنیټ مصرفي، او ټول باندویټ چې دی په انټرنیټ په ویډیو کې استفاده کیږي. که اوس موږ سی ډي ان درلوای، موږ اوس کیشیه سرور لرو. کیشیه سرور چې دی د موقت وخت لپاره د 2 ساعتو لپاره د ډیټا مشترکه او هغه خپل اتومات ذخیره کیږي. دلته چې دی پاکستان کې څه دی؟ پاکستان کې اردسکونه ځان ته جوړ کړی دي، اردسکونه جوړ کړی دي. بیا هماغه ډیټا چې ذخیره شوه برته د رمونو په واسطه باندې دې ته سرعت ورکوي، او دغه ډیټا سوای چې پر نړیوالو په نورو ملکو باندې هم دغه ډیټا خرڅوي. نو د دې څخه دوی عاید هم لري. یعنی انټرنیټ په صورت کول باندې حساب کوم چې پاکستان ته مفت دی. پاکستان ته یو خو نفوس لحاظه، بل د انټرنیټ د باندویټ له لحاظه، بل د سی ډي ان لحاظه، دا ټول دلایل دي چې پاکستان باندې انټرنیټ ارزانه شوی دی. او بل هم د کرنسي، د مالیاتو او د کارګرانو مزد حساب دی. دا ټول فکتورونه دي چې د پاکستان انټرنیټ ارزانه کړی دی. او زیاتره زموږ افغانان چې تقاضا کوي، او زموږ په وزارتو کې هم داسې صحیح تخصصي کسان نشته چې دغه په صحیح ډول باندې ورته تشریح کړي. لکه یو وخت ما یو وزیر ته د یو کس په لاس باندې پیغام ورسول، ما لکه د وزارت ویندوی ما ته راکړي، زه به دا موضوع حل کوم د خلکو په منځ کې. نو هغه ویلي و چې دا کس چې دی زه یاد کړی وم چې دی د مخابرات متخصص دی، دا موږ نه ویاند کوو، موږ یو غیر مسلکي کس ویاند کوو، تر څو موږ وکړو هر څه چې موږ وایو دی وسوی که هغه دروغ پر صحیح ډاډمن ډول باندې دروغ وسوی وایي. او ته چې مسلکي که موږ یو خبره دروغ هم درته وایو، ته هغه دروغ نشي تمثیلولی. او غیر مسلکي چې موږ هر خبره وکړو هغه په ډاډه وایي، د فکر کې چې دا صحیح دی. مګر همدا و چې په آخر کې د ټولو امنیتي وزارتو ویاندویان هم غیر مسلکي کړ، ځکه چې دوی وسوی چې دروغ په ډېر عادي ډول باندې خلکو ته بیان کړي. نو همدا و چې موږ دا سره نه کړو، ویاندوی را نه کړ، تر څو دغه موضوع هلته هم خلکو ته روښانه کړی. دغه ټول فکتورونه دي چې د افغانستان انټرنیټ ګران ساتلی دی. که څه موږ هم یو څه کوښښونه وکړه چې د افغانستان انټرنیټ دپاره سی ډي ان ترلاسه کړو، سی ډي ان هیڅ کمپنۍ موږ سره قرارداد نه کولو. یو خو نفوس مو ډېر و، بل دا جنګونه، او بل نور هېوادونه موږ څخه انټرنیټ نه اخیستلی. مثلا یو وخت کې احمدشاه سادات ویلو چې زه دلته غواړم چې ډیجیټل څلورلارې جوړه کړم. افغانستان که ډیجیټل څلورلارې جوړه سي، مثلا دلته سرورونه جوړ سي، بیا هم د ایران ډیټا پر چین باندې خرڅي، د چین ډیټا پر ایران او پر تاجکستان او همدې ملکو باندې موږ د ډیټا د طریقې ډېر پیسې ترلاسه کوو. یو په اسیا کې حدودا
ډیره ډیټا په ثانیه کې تبادله کیږي. یعنی وروسته د تیلو تجارت نن سبا د ډیټا تجارت چې دی دا غټ تجارت په نړۍ کې. نو موږ کولی شو چې خپل حالت سم کو، خو دا چې مسلکي کسان باید په وزارتو کې ووسي. همدا اوس تاسو وایم یو کس نوم نه اخلم په دې خاطر چې ورورې ځان وژنه کړې وه په هغه د دوی په داسې کې بم یې په ځان تړلی و، هغه د هغه بم په خاطر باندې راغی ډایرکټر سو، یعنې رئیس سو. نور د پوهنتون څخه فارغ شوی و، صحیح دی فارغ شوی. لکه اوس زه وایم چې د راشد خان دې لرې سي زه ځم د بالینګ ته. یعنی مطلب څه دی؟ خو بالینګ خو زه هم کولی شم، خو هغه رقم چې راشد خان یې کوي هغه نه شم کولی. نو زیاتره وایي چې یاره بالکل موږ مسلکي کسان راوړي. مسلکي کسان به راوړي مګر تجربه نه لري. تجربه ډېر مهم شی دی په سیستم کې، دولتي سیستم کې، په هر سیستم کې. نو دا ستونزې دي چې هلته هم دغه باعث و چې دغه د پخواني حکومت کې فساد ډېر و. بیا په دې حکومت کې هم چې راغله ځانځاني سوی چې هر کس مثلا انجینر راغی د ریاست په چوکۍ باندې کښېناستی، انجینر راغی د معاونیت په چوکۍ کښېناستی، انجینر راغی د وزارت په چوکۍ کښېناستی، انجینر یعنې غیر مسلکي کس ملا راغی وزیر شو. دا ستونزې وه. دا ستونزې دي چې لا هم دا بار یې په نورو هغه مسلکي کسانو دروند کړو. او په یو ورځ کې د هغه ټیلیکام څخه نږدې څو کسان مسلکي کسان استعفا ورکړه او لاړه یو څه امریکا ته ولاړه، استرالیا ته راغله، نورې ولاړه مثلا عربي هېوادو ته. دا ناامیدیان را پیدا سوې. خو هیله مند یم چې دا ستونزې حل سي او هر څه کار وهالې کار ته وسپارل سي او اساسي قانون جوړ سي او دا مشکلات ژر تر ژره لمنې ټول سي د دې جنجالو. دا و د افغانستان د انټرنیټ په هکله باندې ټولو فکتورو باندې نن مې تاسو ته خبرې وکړې. تر بیا هم